رحمتونه د انسانانو د بدو اعمالو په وجه باندې په عذابونو بدل شي. یقینا باران د الله رب العالمین د طرفه رحمت دی په خپلو بندگانو باندې، لیکن کله چې الله رب العالمین ناراضه شي دغه رحمت په زحمت او عذاب سره بدل شي او سیلاب ترې جوړ شي. کله چې یو رحمت په زحمت سره بدلیږي او عذاب ترې جوړیږي، یعنی باران د حد نه زیات شي، په دغه ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه ویل دي او موږ ته یې څه ښودلي دي، هغه دعا تاسو هم یاده کړئ چې کومه دعا خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې ویلې، دې لپاره چې د الله د عذاب نه محفوظ شئ. امام بخاري رحمه الله روایت ذکر کړی دی. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد کې ولاړو، خطبه فرمایله. د جماعت په دروازه باندې یو کس را دننه شولو او وی فرمیل ای د الله رسوله، هلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. ای د الله رسوله، مالونه او څاروي د ډیر باران د وجې نه تباه شولو، لارې بندې شولې، الله رب العالمین نه سوال وکړه چې الله رب العالمین دا باران زموږ نه بند کړي. ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه مبارک اوچت کړل او دغه دعا یې وفرمیله: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ویل دغه دعا یې وفرمیله. ویل چې کله موږ د مسجد نه راوتلو نو ویل الله رب العالمین باران بند کړی و، ونمشي فی الشمس، موږ چې خپلو کورونو ته تللو نور بره ولاړو، یعنی چې کله راتلو بارانو او چې کله واپس خپلو کورونو ته تللو نورو. نو کله چې باران د حد نه زیات شي او ستاسو د ضرورت نه زیات شي، په دې ټیم کې دغه دعا وایي: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.